خیست نبی مرب قرآن باندې ستایلی دی والله څومره ښکلی دی. صحابو عجیبه مینه وه. په احد کې نبی صلی الله علیه وسلم د احد غزا ته روان دی. یوه زنانه راله او یو وړوکی ماشوم زوی و. رسول الله ته ویل چې رسول الله دا زوی واله د ځان سره. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل په دې زه څه وکړم؟ هغه ښځې ورته ویلې چې رسول الله ته جهاد ته ځې غشې به راشي او زما دا زوی به ورته ونیسي دا به ورته ډال کړي غشې به زما په زوی باندې ولېږي او ته به ترې بچ شي. صحابو داسې مینه وه. د احد غزا ده او یا شهیدان د صحابو نه وشو. یوه زنانه را روانه ده. چا دې زنانه ته ویلې چې ستا پلار شهید شوی دی پلار دې مړ دی او شهید شوی دی. وای دې زنانه ویلې چې رسول الله ژوندی دی او که نه؟ صحابه ورته ویل چې رسول الله ژوندی دی. وایي یاره بیا کار اسان دی. چې روانه شوه بیا ورته چا ویلې چې خاوند دې شهید شوی دی. وای دې ویلې چې رسول الله ژوندی دی او که نه؟ وایي رسول الله خو ژوندی دی. وای دې ویلې نور مصیبتونه اسان دي و چې رسول الله ژوندی. وای بیا روانه وه چا ورته ویل ورور دې شهید شوی دی. بیا ورته چا ویل بل ورور دې شهید شوی دی. وای دې ویلې چې رسول الله ژوندی دی. رسول الله حی ایا رسول الله ژوندی دی؟ صحابه ورته ویل چې رسول الله ژوندی دی. وای ارینی وجهه ماته د رسول الله مخ وښیوئ. وای کله چې رسول الله ولیده ورته ویلې چې یا رسول الله کل مصیبت بعدک جلل. یا رسول الله هر مصیبت ستا نه وروسته اسان دی چې ته راته صرف ژوندی. خاوند یې مړ دی پلار یې مړ دی ورور یې شهید شوی دی. خو لیکن رسول الله ته وایي چې یا رسول الله ته چې ژوندی هر مصیبت ستا نه وروسته اسان دی. دا د صحابو مینه وه د رسول الله سره. د احد غزا ده. طلحه رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم مخې ته ولاړ دی. یو غشی راځي طلحه رضی الله عنه ته لاس نیسي د طلحه رضی الله عنه په لاس باندې لګي. بل غشی راځي د طلحه رضی الله عنه په لاس باندې لګي. د غشی لګېدل څومره سخت دي. دا ورته لاس نیسي دا وایي چې غشی د په ما باندې ولګي خو لیکن چې په رسول الله باندې ونه لګي. تقریبا اویا غشی د طلحه رضی الله عنه په لاس باندې ولګېدل. رسول الله ویلي چې رأیت ید طلحه قد شل. وایي ما د طلحه رضی الله عنه لاس ولیده چې دا شل شو. او نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې الا اوجبت طلحه خبردار طلحه رضی الله عنه ځان له جنت واجب کړ. دیو د رسول الله سره داسې مینه لیدلی دی والله څومره ښکلی دی. د مرسلانو امام د امامانو امام الله را کړی مونږ ته کوو یې ډېر احترام. الله